बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान पशान साड़े निश्ते। इमरान खान वो काफिर अल्लाह के नाम से डरता है और सरकारी इदारे इमरान खान नाम से क्यों डरता है? अगर तो हुआ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना मौजूदा टाइम के वे नाबा कमजे हो अब हम जेल के अब हम जेल के और एनपी वो लोग लेने से वायदे इमरान खान मोले वक्ते हां मोले वक्ते बस सही सड़े दर तो हुआ कुर्बानी कोई जी बकोर के आओ जी ना नो वखा पखपला टोला उखरे कने विषय मानीशन है क्या सन दी कड़ी नो कलीमा हुआ है बियान हुआ इमरान खान तो बोल जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रानी इज्जतमंदो मौजूद यो द खैबर पुख्तनख्वा सवाबई टोपई पीके 49 दलता मौजूद यो अमुंगनन को सर्वे ची 5 अगस्त इमरान खान से पक्काल बांधे सोक राउजी सोक नराउजी इमरान खान से स्पेशली पुख्तनो लड़ी रमीना वर्कड़े नन गुरु ची पुख्तना बदल के द इमरान खान से आजादी द पारा द कौम द आजादी द पारा सकई मुंग बदलता को सर्वे ची सोक द चा द कम लीडर आशिक थे कम नाम लीडर मुखते इमरान खान और बिल्कुल रोज बोला 5 अगस्त को 15 रोज इंशाल्लाह इमरान खान मोले वक्ते रोरा इमरान खान हाँ तो 5 अगस्त पर आउजी इंशाल्लाह वली द पाकिस्तान द गैर पा हकीकी आजादी द पारा प मुल्क के कानून और आईन द पारा कैमरे न त खपाई कैमरे त वली ना कैमरे द गोरी जी हाँ गुड जी रोरा शोक देख वक्ते नवाज शरीफ का इमरान खान जी दिल तक की पगन शमेर दादा रोड शोक देख वक्ते इमरान खान जी इमरान खान रोड अस्तासो इमरान खान जी स्तासो इमरान खान जी दा दे की बा कटिंग नवी दा कम खलक ची बाय हल्फन वेलेशम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पदी की बा कटिंग मुम नकू कसोक नवाज शरीफ याद आई बेनजीर याद आई जरदारी याद आई शाबाज शरीफ याद आई हुई हक सोक इमरान खान जीतासो इमरान खान जीतासो सही दर तो हुआ 5 अगस्त आजादी तहरीक ते तासो बड़े चा सर वदरे गई मोरे पर रमन से हां दर तो हुआ जी द हराम और खैरात ची दे आगा हलाल दे मौलाना साहब द इलेक्शन के दा कम सीटू च वर्क रेशु न प इस्लाम की सर द इजाजत शता दे मौलाना साहब द सूस नशस्तनी वागस्तल دا خو چې د چا سره د اختیارات تیم هغه ول ورکړي په خپل خو خلل یغستی زاسل یو مطلب یو سټوډنټ یم کنه جی مالک سوق د آرام او مال کی او داغه ګټه د آرام او مال راکې نو مال غستل پکار دي د اسلام په نظر کې کنه یو خو بدګماني دا یو اسی چې کوم دی په حقیقت کې دا معلوم دي چې حرام دي نه دا مخصوص نشستونه یادون دا خو کلیر خبره ده چې د پی ټی آی نشستونه او د جی یو آی واغستل مولانا صاحب دا په سلطه کې کراغي کړي چې دا دوی دي زه تاسو تاسو نه کوم علم کې اضافه کول غواړم نو تاسو علم بغي ته چې دا زدا وایم چې حرام خیرات چې دی هغه اغستل حلال دي کنه چې ته کوم ته حرام وای حرام چې دي کنه دي ها مطلب مخصوص نشستونه حرام نه دي نو دا خو بغي د غس چې غسل حرام بني سره دا خو کلیر خبره ده چې دا مخصوص نشستونه چې کم دي دا د پی ټی آی دي مولانا صاحب واغستل هغه علم ډیر لري د قران نه زمونږ زیات پوهه لري اغستل پکارو کنه دا چې دا غي دي کله دي دا معلومات پکارو جی زبردست جی تاسو کم لیډر وخت بابا جی نواز شریف کا عمران خان کو جے یو آئی جی تاسو عمران خان جی عمران خان جی تاسو عمران خان جی دلتا نور مرګري راغلی جی وای اورا عمران خان 5 اگست لا بوزای او جی ان شاء الله تاسو پارا عمران خان د رهایی ده ها ګلوزی با ته چکم لیډر د وخت عمران خان جی ها درته وای کم لیډر د وخت عمران خان جی ګران عزتمندو دا تعداد ګورئ جی تاسو کم لیډر وخت عمران خان مولي وخت هغه کرپ نه دی په 5 تاریخ بوزای ان شاء الله عمران خان آزادی با کوي بالکل حاکم لیډر مو وخت عمران خان دی ولي وخت نر لیډر د پوښتنه نه شاباش شریف نواز شریف نران نه دي غله دي ټول غله دي او ان پی ټول غله دي وای د عمران خان نه جی یو آی یوم نه منم حاجی کم لیډر مو وخت سر یو نه خو کم یو خو بخوخي فضل الرحمن صاحب زبردست حاجی تاسو کم لیډر وخت سر عمران خان تاسو زمونږ بنظیر خو وفات شوی دی جی بلاول بټو بلاول ولي وخت دی بلاول زمونږ پارټي دا یو سیاسي پارټي نه دا خاص غپ لګي دا پی ټی آی غپ لګي دا یو ټول عمر غپ لګول سر دی پسند کې دا وی ټول عمر حکومت دا ولي او یې شو نکړې شو خلک خپه دي حکومت خو شته کنه زرداری صاحب نه تاسو خوشاله یې زرداری صاحب بارک ټول پروپاګاندا دي نور مطلب هغه نیک او دغه نمازی پرهیزګار نیک بنی خو دې ډیرو نه بخي زرداری خو ته تک اوس عمران خان صاحب نم خدای تاسو په نظر کې عمران خان خو مړی سړی نه خصنګ یې سړی نه دی څنګه هغه څه کړی دی ته تاسو مسلمانان یې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله زه مسلمان یم او زما زړه دا وایي چې عمران خان هیڅ نه دي کړي زرداری غټ کارونه کړي چې دوی په علم کې اضافه وشي بالکل لا اله الا الله محمد رسول الله چې تر اوسه پورې کم دینه لکه دا واسي غپ لګولي چې څه کول وایي دا هغه په حیثیت باندې نشي نه ده چا سن دي کړي نو کلمه وایي بیا نو عمران خان ته کوڅه
کلمه ووایه بیا ووایه. ته مې وویل څنګه ده جی بس جی سر ګران عزتمندو جی جی ګران عزتمندو دا زموږ سروې ده هر ورځ څوک دی خوښ دی عمران خان زين ازادي لوزي به 5 اگست لا ان شاء الله ضرور ان شاء الله ضرور ان پی ستا عمران خان ستاسو کوم جماعت دی کوم جماعت دی عمران خان ستاسو عمران خان خلی ستاسو کوم جماعت دی جی عمران خان دا عمران خان مولي خوښ دی جی अरे लीडर दिखा इंसान ने خلی ها جی السلام علیکم جی 5 اگست لا بوزي جی اوزوبا تاسو څوک کوم خوښ دی سر عمران خان خلی خاص تاسو کوم لیډر خوښ دی جی هم لیډر خو بس عمران خان دی نو تاسو لیډر بس وا عمران خان نو ډېر خوښ دی آوا. زبردست 5 اگست لا بوزي آوا. جی تاسو عمران خان را بهر شي دی هغه سایت ته ځو هر ور عدالت او عمران خان دی خوښ دی که نواز شریف کو جی وای عمران خان عمران خان عمران خان عمران جی ګران عزتمند راځي دا سروې ده او په دې سروې کې مونږ کوو تاسو پوښتنه دلته د ثوابۍ د ټوپۍ د پوښتنو نه جی السلام علیکم سر یو منټ 5 اگست لا د خان صاحب وایي چې د قوم ازادۍ د لپاره وضو تاسو بر چا سره یې د پی ټی آی سره د پی ډی آی سره ولې نو هغه د قوم لپاره خدمت کوي اوکې تاسو سر عمران خان سره ستاسو کوم لیډر خوښ دی ستاسو جی ګران عزتمند راځي سر کوم لیډر مو خوښ دی سر इमरान खान خالي سر تاسو ها درته وې ها تاسو راته وې دا ودرېګا رورا کوم لیډر مو خوښ دی ودرېګا عمران خان جی ګډ دا رکشي والا رور السلام علیکم سر یو منټ خالی باندې بس لا بوزي ان شاء الله ان شاء کوم لیډر د نواز شریف لپاره الله عمران خان ده بارا د عمران خان لپاره زبردست زبردست جی راځي موږ سره جی السلام علیکم سر ماشاءالله سر تاسو خوراک جوړ ډیر کم کوي د خیره السلام علیکم خاطر ته وای چې کوم لیډر مو خوښ دی عمران خان عمران خان مو ولې خوښ دی ها ولې مو خوښ دی بس صحیح سړی دی خاطر ته وای قرباني کوي چې په کور کې او جی نه نو غوخه په خپل ټوله خوري کنه وی شي تاسو وی شي په خپل کنه په خپل په پرچ کې خپل لاس یو شو د صحت راز مصدې د خیره ها د صحت راز مصدې پرې شنو راس زبردست جی تاسو کوم لیډر خوښ دی عمران خان تاسو عمران خان تاسو عمران خان عمران خان څنګه یو ځل بیا وای عمران خان عمران خان عمران خان تاسو سر عمران خان جی عمران خان جی تاسو رورا کوم لیډر نواز شریف ها رښتیا وای او کنه نه جی دا ټول وسره غلي دي نواز شریف هم غل دي والا پوه نه شم هغه ویل ما نواز شریف خوښ نو تاسو څه وې غل دي غلو غد څه دی وال غواړي زبردست وې د ملک دشمن دی جی راځي رونو جی دا زمونږ سروې ده السلام علیکم سر کوم لیډر مو خوښ دی نواز شریف زرداری یا عمران خان زمګه یو لري یو ځانم خوښ دی کنه جی تاسو کوم لیډر مو خوښ دی رورا څوک وخیوا تو وایا چې کوم دی خوښ دی زمونږ عمران خان تاسو سر امل ولی خان ایمل ولی دی خو راشه کنه ولی خان اور سن شي ویل السلام علیکم جی سر جی السلام علیکم کوم لیډر مو خوښ دی لیډرانو کې نه کوم یو عمران خان نواز شریف زرداری ایمل ولی څوک مو خوښ دی عمران خان عمران خان دا جی تاسو عمران خان جی تاسو زمون جی بدا کینګ خان پلار جو دلیپ کمار خاطی زبردست سر تاسو پیغام راکوي کوم لیډر مو خوښ دی سر بعد مولا مخته جی تاسو جمعه لوماس تاسو سر عمران خان جی یو ځل بیا عمران خان او دې کس له تربیت نو ورکې دی ولې جمعه موږ سیاسي کسانو خبرې کوو هغه کنه دا فضل الرحمن والا دی تاسو فضل الرحمن صاحب یې نه جمعه مولا جی حاجی زبردست ګولونو دلته کې ماشومان ولاړ دي ګولا څوک مو خوښ دی کوم لیډر عمران خان خستا ګولا عمران خان عمران خان خستا کوم استاد کوم لیډر خوښ دی سر عمران خان تاسو سر عمران خان عمران خان مو ولې خوښ دی فول سپورټ بس زمونږ زړه دی جګر ولې بس خدای نو خو پته وینو ملک آزاد کړی دی زبردست ګران عزتمند راځي کوم لیډر دی خوښ دی رورا عمران خان جی عمران خان واو زبردست 5 اگست لوزي ان شاء الله او الیمین د څومره د پورې خوښ دی یاره لیامین خدای خو بس هغه ګډ وډ دی ګډ ور دی نه نو تاسو په الیمین پسې نه وځي وسه یاره منګه خولالو صرف عمران خان سره او ولر د الیمین ګندپور سره نه ولاړ نه بالکل خا دا عمران خان دا سټیټس سی راغلی دی هغه وایي چې الیمین ګندپور ودرېدې نشي دغه سره دا جنگ نشي بندولې نو استعفا دی ورکې نو تاسو لسه کول پکار دي داغلا یاره وطن پکار دی استعفا ورکول پکار دي یاره خا زبردست تاسو سر بسم الله الرحمن الرحیم عمران خان پشان ساړی نشته عمران خان
वो काफिर अल्लाह के नाम से डरता है और सरकारी इदारे इमरान खान नाम से क्यों डरता है। जबरदस्त 5 अगस्त पे उजई इंशाअल्लाह इमरान खान के साथ खड़े होंगे, पठान के साथ होंगे। जबरदस्त पठान हर जगह लड़ता है, काफिर के साथ हम लड़ेंगे, इसराइल के खिलाफ हम लड़ेंगे, जबरदस्त जबरदस्त मुसलमान के साथ नहीं। हाँ सूक मुख्ते कम लीडर इमरान खान स्टा इमरान खान जी अगरान इज्जतमंद दलते दरेसल और कसान वलाड अस्सलाम वालेकुम रोड कम लीडर मुख्ते इमरान खान تاسو ته پته را چې مخکې به د عمران خان په نوم باندې جیل میلاوېده نو دغه خامخا دغه یره نشته نه ولې به یریږو 5 اگست وځئ ان شاء الله خان ازادي به کوئ او ان لیډرشپ له څه کول پکار دي ما یو سوال کوم لیډر مو خوښ دی عمران خان نواز شریف او زرداری ایمل ولی مونږ ته یو لیډر هم سہولیت نه راکړي ها مطلب تاسو څه غواړئ تاسو به په خپله سیاست کې څه ولې نه هلئ چې بل هم نه دی خوښ سیاست خپل ووټ نه خرابو خپل نو بیا زه بخښنه غواړم ستاسو غونته خلک دي چې دا باقي باندې عذاب دی ووټ چې دی دا حق دی یو بس ټاکې حقدار لورکې نو حقدار په پاکستان کې ستاسو په نظر کې یو نشته یو هم نه ښکاري دا زما رور جی دا زمونږ د ملک مستقبل دی د دوی په نظر کې یو هم حقدار نه دی عمران خان هم حقدار نه دی بس هغه خدای خبر دی چې هر یو حقدار دی هغې نه ګوره خدای خو په خپله نه بار لاندې نه راځي که نه مونږ له شعور سنس را کړی دی ستا څونه عمر دی زما 22 په 22 سال کې تا دا مې زده نه کړه چې حق او سچ لاره کومه ده د امام حسین رضی الله تعالی عنه په حق باندې ودرېدل څنګه دي بس په حق لار چې هر سړی دی هغه نو زما رور ته خو په حق نه نبی علیه الصلاۃ والسلام حق لاره ده او چې په هغې باندې هر څوک نو ته نه یې ولاړ که نه ها السلام علیکم سر جی کوم لیډر مو خوښ دی عمران خان دا کشر چې کوم دی ته یې وایي چې دی پرېږده دی د څه نه خبر دی 22 سال عمر یې دی جي زر کاله عمر یې دی نه خبر ده دا راته ووایه عمران خان مو ولې خوښ دی چې دته نه ښکاري د عمران خان کارونه د عمران خان چې کوم کارونه یې جیل کې وګوره د نورو پاټو والا تغلو ته وګوره دا ټول بغیر د عمران نه څوک نه پکار ها دا راته ووایه 5 اګست ته وځئ هاو د خان د ازادۍ دپاره هاو مننه ستاسو مشر جي څه وایي تاسو کوم لیډر مو خوښ دی عمران خان صحت کارډ باندې مې چېرته علاج کړی نه 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 ها دا صحت کارډ کارنامه یې ښه وه هوا زبردست ورور کوم لیډر دی خوښ دی عمران خان جی ستاسو کوم لیډر عمران خان ها سر جي زمونږ یو مشر ناست دی سر کوم لیډر مو خوښ دی عمران خان عمران خان مو ولې خوښ دی شاټو الفاظو کې په صحت کارډ هم خوښ دی د دین علاوه غریب سړي لپاره بس ما غریب سړي مددگار دی ها دا راته ووایئ چې دلته د دې نه مخکې جماعت اسلامي ده JUI ده ټول اسلامي جماعتونه دي او NP د پاکستان جوړېدو نه زړه پارټي ده نو هغې کې ولې یو نه دی خوښ بس هغه ټول غله دي ټول غله دي جي دي، ټول. دا الزام لګوئ تاسو د ټول یې غله دي عمران خان نه علاوه ټول غله دي زبردست جي ستاسو کوم لیډر خوښ دی زمونږ په جي خپل کپتان ها ستاسو خپل کپتان زمونږ دا مشران ولاړ دي راشم جي اجازت شته السلام علیکم سر وعلیکم السلام دا راته ووایئ 5 اګست عمران خان صاحب د قوم دپاره د ازادۍ ورځ ده تاسو به وځئ او کوم لیډر مو خوښ دی ان شاء الله وزبا عمران خان جی ولې څوک عمران خان عمران خان ولې خوښ دی حقدار صحیح ایماندار سړی دی د عوامو دپاره د غریب دپاره سر جی فضل الرحمن صاحب وی هغه يهودي جن ته تاسو یې خسره دی دوی جن خو به ورته هغه ووایي یو نیک مسلمان سړی دی په اقوام متحده کې دغه اسلامي جن داسې خبرې کوي لکه عمران خان چې کوي ایمل جی یهودي ایجنټ خو به قائد اعظم ته وي دا راته ووایه ډېره ښایسته جبلو کې ګرځي دا راته ووایه چې قائد اعظم محمد علي جناح موجوده ټایم کې وی نه به کوم ځای و هغه به هم د جیل کې و هغه هم جیل کې و دا راته ووایه نواز عمران خان باندې 200 کیسونه دي هغه په رښتیا سره دا کیسونه کړي نه مړه دی کې یو کیس هم حقدار نشته دی بس ناروا کیسونه دي چې راګیر کله حق پرسته انسان څوک نه پرېږدي ایمل ولی دا ویلیو چې عمران خان گند ہے گند کو ختم ہونا چاہیے سویل غواړي نه زه وایم چې دا ایمل ولی خو بس لګي ګندونه خدای نه دي په خپل ځای خبره ده خو عمران خان حق نه دی حق پرسته سړی دی ګند نه دی او د عوامو دپاره یو خیرخوا دی دا راته ووایه په خپله څه ویني چې په KP کې کومه پارټي خلک خوښوي PTI NP نه PTI نون PTI اوکې تاسو ورور PTI جی ګران عزتمندو په دې کې به کټینګ نه وي صرف ایډیټینګ به وي جی جی دا په ګڼ شمېر تعداد نور کسان ولاړ دي 5 اګست باندې به وځئ ووټ به چاله ورکوئ او ولې به ورکوئ ان شاء الله په 5 اگست باندې به موږ د پاکستان لپاره د عمران خان د ازادۍ لپاره भरपूर जो قوت مظاهره وکاو او ان شاء الله او دا به موږ هغه پورې جدوجہد جاری ساتو چې سو پورې موږ عمران خان د جیل نه راځي دا ته وایي تاسو په نظر کې عمران خان ایماندار کس دی بهشکه هغه کې خو څه شک خبره سر جی دا تاسو کومه خبره کوي مولانا فضل الرحمن د لکونو علما سربره هغه ویلي چې عمران خان يهودي جن ته تاسو ایماندار دی انا زه خو مولانا صاحب ته دا وایم خو قابل احترام دی خو لکه چې یو سړی وایي چې
ایاک نعبد و ایاک نستعین د دې نه پس نور څه خبره شته. زبردست جی زمون سره نور مشران. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر 5 اگست یاریان دي د خان صاحب آزادی دا راته ووایي چې تاسو به څوک سپورټ کوئ؟ نواز شریف او فضل الرحمن، ANP، جماعت اسلامي، زرداری، څوک؟ بس زموږ خو واضح اجنډا را چې دغه عمران خان زموږ لیډر دی او دغه لپاره کوم انتظامات چې موږ تر اوسه پورې کوم کړي هغه مکمل دي. سبا خیر زموږ د 5 اگست تحریک دی او دا تحریک زه ټول پاکستان ته دا ډېر پر امن تحریک دی. دغه اس قسم لازمات ټول ورکړو ته دا خواهش دی چې دا ډېر عمران خان د جیل نه وي، دا به پر امني او یو جذبي سره به سبا زه تاسو ته خو د ثواب انټرچینج بده کې لکونه خلک لکونه او موږ به سبا دلته نه ریلای په شکل کې د ټوپای د تحصیل ټوپای دلته موږ برپور انداز کې وځو. ها دا راته ووایي چې عمران خان مولې خوخته شاټ کې عمران خان یو صحیح لیډر دی، محب وطن دی، د ملک سره مینه ده، ډېر دغه ته نظم خو هغه خدای هر څه ورکړو هر څه ورکړو. زبردست زبردست. فضل الرحمن کون کہہ رہے تھے یہ خود یہ صاحب کو نواز شریف پسند ہے، زرداری پسند ہے یا عمران خان؟ عمران خان پسند ہے. کیوں؟ ہاں؟ وہ صحیح بندہ ہے. تو یار یہ باقی پارٹی کہتی ہے کہ عمران خان صاحب گھڑی چور ہیں. نہیں، یہ نواز شریف چور ہے، زرداری بھی چور ہے. عمران خان تو اچھا بندہ ہے یار. 5 اگست کو نکلیں گے خان صاحب کے لیے؟ نکلیں گے انشاءاللہ. کیوں؟